د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. د 12 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. په شمالي وزیرستان کې زوروره چاودنه او نښته شوې ده. نن سهار د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان د میر علي ولسوالۍ د خدي په بازار سیمه کې زوروره چاودنه رامنځته شوې. فاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. د اسلامي امارت مشرتابه کلک او باثباته دریځ لري. خطیبانو ته لارښوونه شوې چې د خلکو ترمنځ د ډاډ پیغام خپور کړي چې د اسلامي امارت مشرتابه د پاکستان د تیرې پر وړاندې کلک او باثباته دریځ لري. او ټرمپ او پوتین به د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه په هنګري کې وګوري. بشپړ خبرونه. زه یوسف خان لالا یم. سیمه ییزو سرچینو راپور ورکړی چې نن سهار د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان د میر علي ولسوالۍ د خدي بازار په سیمه کې زوروره چاودنه رامنځته شوې ده. د سرچینو د معلوماتو له مخې 26 ملیشې وژل شوې او ګڼ شمېر نور هم ټپیان شوي دي. که څه هم تر اوسه رسمي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د لومړنیو راپورونو پر بنسټ نښته د تحریک طالبانو پاکستان TTP جنګیالیو او د پاکستان د پوځ ترمنځ ترسره شوې ده. سرچینې زیاتوي چې د پیښې له امله د بنو میر علي سړک د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی او سیمه د پوځ له لورې کلابند شوې ده. څو ورځې وړاندې پاکستان په کابل کې په خپل هوایي بریدونو کې په مستقیم ډول ملکي وګړي په نښه کړل. په کابل کې د ایمرجنسي روغتون اعلان کړی چې د دې بریدونو 40 ټپیان روغتون ته لیږدول شوي وو چې 15 تنه یې روغتون ته له رسېدو د مخه ساه ورکړه. راپورونه ښایي چې د دې بریدونو ملکي وګړو ته درانه مالي زیانونه اړولي او د برید ټول قربانیان ملکي وګړي دي. پرون د پاکستان حکومت د خپلو هوایي بریدونو په دوام یو ځل بیا د کابل په 4مه ناحیه کې 2 جلا ځایونه په نښه کړي دي. دغه انسانان د پیښې عیني شاهدان او هغه کسان چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي خپل ټپیان روغتونونو ته لیږدولي وایي چې وروسته له هغې چې ډرون د سیمې په اسمان کې ګزمې کولې دوی یو لوړ او ویرونکې چاودنه یو بد وضعیت ولید او هر څوک په ویره کې وو ځکه چې د پیښې له ځای څخه تورلوګي پورته کېدل. حاجي فرید یو له هغو کسانو څخه دی چې ځوانه لور یې د پاکستان په هوایي برید کې ټپي شوې ده او اوس د کابل په ایمرجنسي روغتون کې د خپلې لور د روغتیا په تمه دی. فرید د پرونۍ چاودنې شیبه په داسې ډول بیانوي. ساحه را دیدم که بسیار سایه وحشتناک، مردم نمیماندن، طفلا، سیاسرا بسیار به یک حالت خراب بودن. نزدیک همینجا که بم انداخته بود، این بغلش مکتب طفلانه بود، این بغل مدرسه بود که بسیار کودکای بسیار معصوم پاک 6 ساله 7 ساله 10 ساله در اونجا بسیار زخمی شده بودن. سیاسرا زخمی شدن، مردم سراسیمه بود. بسیار وحشتناک روزی بوده. این بس از من دختره که مثل اول انتحاری که میشه یا مراکتی که میخوره این پشت طفل خود میره که باش ما او را از مدرسه بگیرم، پس او را گرفته درای خانه میه که دفعه دوم باز انتحار میشه دوی زخمی میشه. عزیز یو بل له هغو کسانو څخه دی چې پرون یې کور ته نږدې دا برید ترسره شوی او د کورنۍ څو غړي یې سخت ټپیان شوي وو. عزیز دا غمیزه په داسې ډول بیان کړې. برادر و زنگ زدم تلفن جواب نداد. دیگه برادر و زنگ زدم هم جواب نداد. به یک از همسایه زنگ زدم فعلا کسی از شما زخمی شده، باز همسایه جواب داد. من بار خطا آمدم طرف محل، اونجا طالبا و محل امنیتی ها بود، نمیمانده که داخل بیم.
خب باز داخل بودم بسیار دود و حالت بسیار وحشتناک بود. دو برادر زادگاه که بسیار شدید زخمی شده، دو تا برادرم زخمی شدن. این را برادرم خودش گرفت در موتر طرف شفاخانه بردش. حاجی فرید او نور هغه کسان چې عزیزان یې په برید کې ټپیان یا هم شهیدان شوي دي د افغانستان او پاکستان له حکومتونو څخه غواړي چې دا ستونزه د ډیپلوماسۍ او خبرو اترو له لارې حل کړي. دوی وایي چې اجازه باید ورنه کړل شي چې ملکي وګړي د داسې بریدونو قرباني شي. امارت اسلامی کوشش کنند که این مناقشه که در بین دو مملکت است این از راه گفتگو حل کنند یا چی مسئله افغانستان به ملل متحد بسپارند که او درباره‌اش تصمیم بگیره. این کارا غیر مردم که عوام کشته شود، زخمی شود، بی خانه شود، بی پدر شود، طفل بی پدر شود، زن بیوه شود. د کابل امرجنسي روغتون اعلان کړی و چې د دې بریدونو 40 ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې 15 روغتون ته له رسېدو مخکې شهیدان شوي دي. راپورونه ښایي چې ټول قربانیان ملکي وګړي دي او درانه مالي زیانونه هم خلکو ته اوښتي دي. د ارشاد حج او اوقاف وزارت د جمعې د لمانځه له خطیبانو غوښتي چې د ټاکل شوې موضوع ترڅنګ دی د پاکستان وروستي بریدونه پر افغانستان هم وغندي او د اسلامي امارت ټینګ او مسؤلانه غبرګون د خلکو ته څرګند کړي. دغه وزارت په خپره شوې خبرپاڼه کې ویلي خطیبانو ته لارښوونه شوې چې د خلکو ترمنځ د ډاډ پیغام خپور کړي او وښایي چې اسلامي امارت مشرتابه او مجاهدین د پاکستان د تیري پر وړاندې کلک او ثابت دریځ لري. د هر برید پر وړاندې یې زړور غبرګون ښودلی او په راتلونکي هم د هر ډول تیري پر وړاندې قاطع دریځ خپروي. خبرپاڼه زیاتوي اسلامي امارت د هیواد د پولو دفاع خپله ملي دنده ګڼي او ژمنه لري چې له خپلو سرحدونو څخه به کلکه ساتنه وکړي. وزارت همدارنګه له هیوادوالو غوښتي چې په دې حساسو شرایطو کې د دښمن د ناسمو تبلیغاتو تر اغیزه لاندې را نشي او په ټولو برخو کې له خپل نظام سره یو موټی همغږي او ملاتړ کوونکي پاتې شي. د افغانستان او پاکستان په پولو کې د دواړو هیوادونو د سرحدي ساتونکو ترمنځ د څو ورځو نښتو په کابل کې د اسلام آباد د تیرې ورځې برید وروسته چې په پایله کې یو شمېر ملکي وګړي ووژل شول، اسلامي امارت د پاکستان په ټینګار سره د دواړو خواو ترمنځ د اوربند اعلان کړی دی. هغه قضیه چې د هیواد دننه او بهر یې له ډیرو غبرګونونو سره مخ شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ له نږدې یوې اونۍ خونډانیو ونښتو وروسته پرون د دواړو خواو ترمنځ په رسمي ډول اوربند ټینګ شو. د اسلامي امارت د چارواکو په وینا د اوربند د پاکستان په غوښتنه او ټینګار ټینګ شوی دی. اوربند چې پراخ غبرګونونه یې راپارولي، د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په یوه مرکه کې ویلي چې په دې اوربند دایمي باور نه لري. په افغانستان کې 48 ساعته اوربند ټینګ شوی، خو که پر پاکستان جګړه وتپل شي د دفاع حق مو خوندي دی. له بله خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکې پخواني استازي زلمي خلیلزاد خپل ایکس په پاڼه لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوربند یو مثبت ګام دی او دا کار د ډیپلوماسۍ یا سیاسي حل لپاره یو فرصت برابروي. راپورونه ښیي چې افغانستان او پاکستان د 48 ساعته اوربند په اړه هوکړه کړې ده. دا یو ښه اقدام دی او د ډیپلوماسۍ لپاره یو فرصت رامنځته کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو دفتر یونما د پاکستان وروستۍ بریدونو په افغانستان کې غندلي او ویلي چې د اسلام آباد له لوري په شوي بریدونو کې یو شمېر ملکي وګړي په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان زیانمن شوي. لومړي راپورونه ښیي چې د قربانیانو په منځ کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. موږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې د زیاتېدو له امله اندېښمن یو او له دواړو خواو غواړو چې سمدستي جګړه بنده کړي او د نړیوالو بشري قوانینو درناوی وکړي. ځینې هیوادوال هم د پاکستان له لوري د ملکي وګړو د نه ښه کولو په وړاندې غبرګون ښودلی او دا یې د افغان ملت پر ضد ظالمانه عمل بللی دی. واکس پاپ درگیری نشه، جنگ نشه. ما طرفدار جنگ نیستیم، طرفدار صلح هستیم. اگر یک افغان ما به شهادت میرسه هم جگر خون میشیم، اگر یک پاکستانی به شهادت میرسه حتما ما هم کوفت خدا میخواهیم که از ما بگیرن. مردم بیگناه چی گناه کردن؟ خواست ما از یکی هست که برای 48 ساعت آتش بس نکنند، برای دائم بکنند. خاطر که ما
دو کشور هستیم پولو ده پولو همسایه. له دې ټولو سربیره د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د پاکستان وروستی بریدونه چې پکې ملکي وګړي شهیدان شول او ټپیان دي په سختو ټکو غندلی او دا یې د افغانستان پر خاوره ښکاره تیری او له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. همدارنګه د ایران ولسمشر ویلي هیواد د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکېچ د راکمولو او منځګړیتوب لپاره له هېڅ هڅې ډډه نه کوي. له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ اعلان کړی چې سبا به د کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو په بېلابېلو سیمو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شي. یاد بنسټ له کورنیو غوښتي چې د خپلو ماشومانو د روغتیا او راتلونکي د خوندیتوب لپاره د په دغه کمپاین کې فعاله ونډه واخلي. تر دې وړاندې د یاد بنسټ مسؤلینو ویلي چې د روان کمپاین پر مهال به ټول هیواد کې 2.2 میلیونه ماشومانو ته د ګوزن ضد څاڅکي ورکړل شي. د روغتیا نړیواله اداره او د ماشومانو د ملاتړ صندوق هم د دې کمپاین ملاتړ کوي څو افغانستان د پولیو له خطره بشپړ خوندي شي. د پاکستان د کراچۍ ایالت حکومت په دې هیواد کې د کډوالو په کمپونو کې د افغان کډوالو کورونه ویجاړ کړي دي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې دا اقدام د غیر قانوني ځمکو د غصب مخنیوی او د کډوالو له کورونو د هغوی د ایستلو په تعقیب سره ترسره شوی دی. له بل خوا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اوربند له اعلان وروسته د سپین بولدک ځینې اوسیدونکي لا تر اوسه د پاکستان لخوا د احتمالي بریدونو له ویرې خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ وروستیو ترنګلتیاو په پاکستان کې د میشت افغانانو په ژوند منفي اغیزه کړې ده. لکه څنګه چې د پاکستان حکومت پر افغانانو فشار زیات کړی، په سلګونو کورنۍ د پاکستان د کراچۍ په ګلشن معمار کې د کډوالو له یوه کمپ څخه وتلي دي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې وروسته له هغې چې افغان کډوال له کمپ څخه ووتل، د کراچۍ ولایتي حکومت د ځمکو د غاصبینو د خپلو کورونو د بیرته نیولو د مخنیوي لپاره عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې لسګونه کورونه ویجاړ شول. د نږدې 15,000 راجستر شویو افغان کډوالو څخه چې یو وخت په کمپ کې اوسېدل، له 8,000 څخه ډېر یې بیرته افغانستان ته راستانه شوي او په دولتي ځمکو کې په غیر قانوني ډول جوړ شوي خالي کورونه اوس ړنګول کیږي. د پراخو لاریونونو راپور نه دی ورکړل شوی ځکه چې اوسیدونکو ته د پالیسۍ په اړه د مخه خبر ورکړل شوی و. تخریب خانه‌های پناهجویان افغان در کراچی از لحاظ حقوق داخلی پاکستان ممکن است بهانه قانونی داشته باشد، اما از منظر تعهدات بین‌المللی، اصول بشردوستانه و معیارهای اخلاقی اقدام غیر قانونی و سیاسی است. پاکستان با سیاسی سازی مسئله مهاجران افغان می‌کوشد فشارهای داخلی و ناکامی‌های سیاست خارجی خود را پنهان کند. تخریب خانه‌های پناهجویان افغان در کراچی پاکستان نه با قوانین داخلی پاکستان سازگار است و نه با تعهدات بین‌المللی آن کشور، به ویژه کنوانسیون‌های مربوط به حقوق پناهندگان. چنین اقداماتی نشان می‌دهد که مسئله مهاجرین در پاکستان رنگ بوی سیاسی گرفته و دولت به جای راه حل انسانی از فشارها بر مهاجرین و اهداف سیاسی نیز استفاده می‌کند. دا په داسې حال کې ده چې په کویټه کې پاکستاني چارواکو د یاد هیواد اتباعو ته امر کړی چې د یوې اونۍ په اوږدو کې افغان کډوالو ته کرایه شوي کورونه او دوکانونه خالي کړي. چارواکو خبرداری ورکړی چې د سرغړونې په صورت کې به په پاکستان کې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوالو سره قانوني چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې د سپین بولدک ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ د اوربند سره دوی لا هم د ویرې له وجې نشي کولی خپلو کورونو ته ستانه شي. د امریکا ولسمشر ډانالډ ټرامپ اعلان کړی چې په راتلونکې اونۍ کې به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په هنګرۍ کې د اوکراین د جګړې د ختمولو په تړاو ناسته ترسره کړي. دا راپورونه له مخې دا پرېکړه وروسته له هغې شوې چې دواړو مشرانو د 2 ساعتونو لپاره ټلیفوني خبرې ترسره کړې دي. کرملین د دې ناستې پخلی کړی خو تر اوسه یې د غونډې د دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویلي. دا پرمختګ په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د اوکراین ولسمشر هڅه کوي له امریکا څخه د اوږد واټن ویشتونکي توغندي توماهاک ترلاسه کړي څو د جګړې په ډګر کې د روسیې پر وړاندې خپله دفاعي وړتیا پیاوړې کړي. عزتمندو لیدونکو د 12 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښې چارې، ښه وخت، ښې شبې.